پېښور کې په پاندو پسته باندې د لسي بمونو برید کې 3 پولیس ژوبل شوي. د خیبر پښتونخوا د مرکزي ښار پېښور په پاندو پولیس تڼه د لسي بمونو برید شوی چې پکې 3 پولیس ژوبل شوي دي. له قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمهواري منلې ده. د پاندو تڼې مشر رفیق خان آشنا راډیو ته دغه پیښه تایید کړه. ویل دا د ترهګرۍ پیښه ده. هغه ویل نن شنبه سهار 6 بجې په پسته باندې لسي بمونه ویشتل شوي دي او 3 پولیس پکې معمولي ژوبل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته په خیبر پښتونخوا، قبایلي زول او بلوچستان صوبه کې د بادامنۍ پیښې زیاتې شوي دي. نږدې 9 ورځې وړاندې د افغانستان سره په پوله پرتې د خیبر پښتونخوا د قبایلي زول په شمالي وزیرستان کې په یوه چاودنه کې د اف سي ځواک 6 عسکر ژوبل شوي وو. په 8 فبروري د پاکستان پوځ ویلي وو په کورما قبایلي زوله کې د افغانستان د پولو ترڅنګ د پولې پورې غاړه نه ترهګریز برید شوی او 15 امنیتي سرتیري پکې وژل شوي وو. د پاکستاني طالبانو تحریک د دغه حملې ذمهواري هم منلې وه. له دغه وړاندې په 2 فبروري په بلوچستان کې د اف سي په 2 کمپونو بریدونو کې وو د اف سي عسکر او 10 ترهګر د وژلو دعوا شوې وه. بلوچ لیبریشن آرمي نومي ډلې د دغو بریدونو ذمهواري منلې وه. په امنیتي ځواکونو د ترسره شوو وروستیو خونړیو بریدونو نه وروسته په 8 فبروري د پاکستان د پوځ سرلښکر جنرال قمر جاوید بجوا هوډ ښکاره کړی و چې پوځ به هیواد نه د ترهګرو د هغوی د همکارانو او ملګرو نوې وباسي. لیدونکو له ملتیا مو مننه کوم. ښه اوسئ.